د پاسپورت په اړه تازه او بد خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د پاسپورت غوښتونکي له حده ډیره ګڼه ګوڼه ده. طالبان خلک وهي او ډبوي یې. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د افلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوي. په کابل کې د طالبان د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت په سلګونو غوښتونکو د دوی په وینا له بې نظمیو او ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د افلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو له خوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. د کابل اوسیدونکي زیارمل وایي چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي، خو تش لاس راستون شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پرله پسې دا 3 شپې پاسپورت ریاست ته ځو او سهار بیرته شړل کیږو. سیستم ګډوډ دی، زموږ برخلیک معلوم نه دی، ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، بیګا خلک د پښو لاندې شوي او ټپیان شوي وو. دی وایي چې د 8 میاشتو راهیسې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډیرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانیږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.